جوده وهباؤه، وعينه حفظه، وعونه اشتباؤه، وزهقه أفه أو إذنه وارتزاؤه، ويده إنعامه وإكرامه واستيفاؤه، ولا يجري في الدارين من أفعاله إلا ما يريده ويشاءه، العزمة إزاره والكبرياء رداؤه. أحمده على جزيل نعمائه وجميل كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي رواية أخرى: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية ثالثة: كان الله قبل كل شيء. وفي معنى هذه الروايات الثلاثة، ولم يرد هذه الكلمة في نص الحديث، فنقله بعض العلماء وقالوا: قال عليه السلام: كان الله ولم يكن شيء معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. لطولنا مخي لدي كم علم فحوالي سرچ زمود مجلس منعقد لدي علم كلام وي. لدي علم كلام ستمهيدي مباحث دي، او دغه تمهيدي مباحث چې هغه مشتمل دي د دې علم کلام په اهمیت باندې، او د دې علم کلام په هغه درجه باندې چې اسلام کې د علم کلام څه درجه ده، د هغې نه پس ته به مونږ د علم کلام تعریف ته داخلي، او په دې به بیا مزید رڼا اچو په دې کلام په ویلو باندې چې کوم اشکالات واردېږي د هغې جوابونه به کېږي او مخکې به وړاندې ځو. ګورئ وروڼو، د یو علم شرافت چې وي په دنیا کې هغه د یو څه وجې نه. د علم شرافت یا خو د دې وجې نه وي چې د دې علم موضوع ډېره اعلی وي. د علم چې موضوع څونه اوچته وي، نو د موضوع د شرافت په وجه باندې علم اوچت وي. دویمه وجه دا ده چې کله کله علم اشرف وي د ضرورت او د حاجت په وجه باندې. هغې ته ضرورت ډېر وي، هغې ته حاجت شدیده وي، نو د دې وجه نه چې کوم دی هغه علم چې دی هغه اشرف وي او علم ویل پکار وي. د هغې نه علاوه یو درېیمه وجه دا ده چې دغه علم براهین چې دي او دلایل چې دي هغه ډېر مضبوط وي. نو د هغه دلایلو د مضبوطوالي په وجه، او بله دا چې هغه دلایل مضبوط وي او د هغې ترکیب هم په طریقې د یقین سره شوي یا، نو دا وجه هم دا چې هغه علم مضبوط وي. په دې درېیمو وجو کې یو وجه چې راشي دا د علم د شرافت لپاره کافي ده، یا چې موضوع اشرفه وي، یا د دې علم ضرورت او حاجت شدیده موجود وي، یا د دې علم براهین مضبوط وي، قطعي وي. نو په دې درېیمو وجو کې چې یو وجه هم راشي نو هغه علم اشرف وي. لکه صرف او نحو ته تاسو وګورئ، د دې علم ضرورت او حاجت کله کله ډېر وي. د دې وجه نه علما کرام فرمایي چې په یو علاقه کې یو قطر کې د تفسیر علما خو موجود دي، محدثین خو موجود دي، خو صرفي هم نشته، نحوي هم نشته. د هغې په وجه باندې خطره ده چې کتاب و سنت ته نقصان ورسي. نو دغه وخت کې د کتاب و سنت سره سره د علم نحو علم صرف زده کول ضروري دي، ځکه دلته اوس د علم صرف او د علم نحو حاجت شدیده دی، نو دا زیات محتم بالشان شو. زموږ مشرانو کې لوی لوی خلک دي، نو هغو بعضې
د دې لایق او قابل دی چې د حدیث دوره کراو کی، د تفسیر دوره کراو کی، خو هغه د ادب عربی دوره وي. نو سو پیرې دا خبره ما ته ورسېده چې زړه مې غواړي چې د ادب عربی دوره پرېږدم. ما ورته وویل حضرت مه پرېږدی، هسې نه چې په دې ګناهګار شي، ځکه چې د کتاب او د سنت عالمان شته الحمدلله. تفسیر دورې هم اهل حق کوي ډېرو ځایونو کې، او دغه رنګې د اصول حدیث دورې هم شروع شوې. لیکن د ادب عربي چې دا درسي کتابونه پکې ویلی شي، حماسه، سبع معلقه، بان السعاد، قصیده برده او د هغې نه علاوه متنبي، دا نشي پړاوی دی. نو لحاظه که دا تاسو پرېښود نو هسې نه چې دا کتابونه مړه شي یا سا پکې پاتې نه شي. نو زما خیال خو دا دی چې دا علوم زیات محتم بالشان دي د حاجت شدیده په وجه. بیا ما ته هغې وفرمیل چې د تا چې ما ته کومه خبره کړې وه نو ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدو، هغه هم راته دا خبره وکړه. نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د یو علم ضرورت شدیده په وجه هم شرافت ویه. نو د دې وجه نه د علم کلام په د علم کې دا درې واړه وجې شته. مونږ به دا یو تفصیلي راواخلو. د علم کلام موضوع د الله تعالی ذات او صفات د ډېرو علماو په نیس. اسی په موضوع د علم کلام کې دوه درې اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې د دې موضوع د الله پاک ذات او صفات دي، او د الله تعالی ذات او صفات خو هر لحاظ سره اعلی دي، ارفع دي، اوچت دي. نو چې کم علم د دې موضوع سره متعلق وي هغه علم به اوچت وي، ځکه د تمام علوم مقاصد، د تمام علوم محور هغه الله تعالی ته رسیدل دي. نو چې د کم علم موضوع د الله تعالی ذات او صفات دي نو هغه علم به څنګه اشرف نه وي. د دې وجه نه علم کلام اشرف دی. دویمه وجه د دې علم حاجت دی. نو حاجت په دوه قسمه دی، یو حاجت اخروی دی، یو حاجت دنیوی دی. حاجت اخروی لحاظ سره علم کلام اشرف دی. د هغې وجه دا ده که چېرې ته علم کلام زده کړي نو دا د الله تعالی د ذات او د صفات مباحث دي. د الله رب العزت دپاره واجبات پیژندل، جایزات پیژندل، ممتنعات پیژندل، د دې مباحث دي پکې. د الهیاتو نه پس نبوات پیژندل، د دې مباحث دي پکې. د هغې نه پس سمعیات پیژندل، د دې مباحث دي پکې. او دا اعلی ترین او نفیس ترین مباحث دي چې دا دې وپېژندو نو ته به د فرشتو سره ملحق شي، د ملایکو سره به ملحق شي، ځکه د ملایکو کار هم د ذات او د صفاتو سره. ولې ملایک خو مکلف نه دي کنه، لیکن د الله تعالی په توحید باندې مکلف دي. ضروري ده د هغې دپاره چې هغې د الله د توحید قایل شي. ضروري ده د هغې دپاره چې څه مونږ د پیغمبرانو د پیغمبرۍ مکلف وي او مونږ به د هغې پیغمبري پیژنو. نو ملایک هم د پیغمبرانو د پیغمبرۍ اعتقاد ساتي. نو دغه رنګې کم سړی چې د علم کلام مباحث وي بعید نه ده چې دی د ملایکو سره ملحق شي. زموږ اهل حقو کتابونه دا لیکلي او آخرت کې بې مزې هر لحاظ سره نجات په دې باندې موقوف دی چې صحیح عقیده دې زده کړه، نجات دې په دې موقوف دی. کو عمل کې ستا کمزوري مې نه کېدی چې دا تا ته معاف شي، خو د عقیدې کمزوري نه معاف کېږي. د دې وجه نه مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مکتوبات امام ربانی کې یو ډېره قیمتي خبره لیکلې ده چې په آب زر د لیکلو قابله ده. فرمایي چې ډېر علما ما وکته چې په هغې په عقیده کې کمزوري خو د عمل لحاظ سره ډېر مخکې، نو د دو په نسبت باندې هغه علما ډېر اوچت دي چې عقیده صحیح وي او عقیده مضبوطه او په عمل کې کمزوري. دا زما خبره نه ده، مجدد الفسانی رحمه الله. لہذا د عقیدې تسلب، د نظریې تسلب دا ډېره اهمه ده. که ته د شپې 1000 رکعته نفل کې او د ورځې روژه نیسې خو چې ستا عقیده ګډه وړه ده نو بیا به هم جهنم ته ځې، بیا به هم جهنم ته ځې. نو د عقیدې تصحیح دا انتهایی ضروري ده، صحیح ساتل. نو بهرحال یو ضرورت اخروي دی. نو اخروي ضرورت د علم کلام یو خدا دی چې دا د اوې د فرشتو سره به ملحق شي، او دویم دا چې نجات هم په دې باندې موقوف دی. الله پاک به تعالی نجات اخروي نصیب کړي. او بعضې کتابونه هم پکې ډېر د اهمیت لایق دی. زمونږ د علم کلام په دې کتابونو کې یو کتاب دی هغې ته العقیدة السنوسیه وایي.
ام البراهین هم ورته وایي. اسې د تفنن دپاره دا واقعه بیانوم، دلیل یې نه جوړوم، د تالیف قلب دپاره. چنانچه ام البراهین امام سنوسی رحمت الله علیه لیکلی ده، ډېر معتبر متن دی. بلکې ما د بعضې علماو چې دی بل پکې دا متن هم شامل نصاب کا، نو ما ورته چې ډېر وروسته دا رایې راغله او انشاءالله مخکې به پکې سوچ هم وکړو چې یو متن هم پکې ووایو انشاءالله. نو ام البراهین چې کوم امام سنوسی صاحب لیکلی دی، نو د ده په وخت کې یو ډېر لوی عالم و چې هغه هم د قرآن او د سنت ماهر و، د حدیثو ماهر و، د کلام هم ماهر و، وفات شو. نو چا په خوب کې ولیدو ما فعل الله بک، دا ځان له مستقله موضوع ده، ما فعل الله بک. په دې مستقل کتابونه لیکلي شوي دي چې یو عالم وفات شوي او بیا د مرګ نه پس د چا خوب کې لیدلي، یا زوی خوب کې لیدلي، یا شاګردانو خوب کې لیدلي ما فعل الله بک، او د هغې په جواب کې کم نادر جواب راغلی، هغه بیا علماو لیکلي. نو مستقل په دې موضوع کتابونه لیکلي شوي. نو د دغه عالم یو خوب کې چا ولیده چې ما فعل الله بک، تا سره الله پاک څه معامله وکړه. هغه ورته چې فرشتو باقاعده ما سم د وفاق امتحان اخیستو په خبره کې، نکیر او منکر. ما ته وی تا په فقه کې څه ویلي دي، حدیثو کې دې څه ویلي دي، تفسیر کې دې څه ویلي دي، عقیده کې دې څه ویلي دي. وی ما ورته کتابونه شمار کړي، ما ته وی چې تا ام البراهین ویلې ده که نه سنوسیه. وی ما ورته چې وروره دا خو زما یو معاصر عالم لیکلی ده، دا خو مې نه ده ویل. وی فرشتو یو بل ته وکتل نکیر او منکر چې ښه تا پکې دا دونه اهم عقیدي کتاب پرېښی ده، دلته راغلی رامنډې وی، تا سره خو سم عمل کې یو څه ګزاره یې لګا وکړم. نو هغه خپل شاګرد ته په خوب کې وایي چې را روان خو را روانې، خو ګورې ام البراهین خامخا ووایه، هسې نه چې دا کتاب دنه خطا شي. دا بعضې کتابونو دا واقع لیکلی ده. نو کله کله د یو اخروي ضرورت حاجت شدیده دی د علم، ضرورت دی د علم، او دنیوي ضرورت هم شته. دنیوي ضرورت د علم کلام دا دی چې علم کلام په صحیح طریقې سره زده کړي او په دې کې د رڼو چینو نه اوبه وڅښلي. شرط پکې دا دی د خړو اوبو نه نه، د خړو چینونو نه، د صحیح رڼو اوبو نه، او د دې فن د ماهرینو نه. نن سبا ډېر خلک چغې وایي زه د دې فن ماهر یم، زه د دې فن ماهر یم، ځان ته ترخځې وایي. دا د لوڼ خړ خیرات نه دی، خړورو دا د لوڼ خړ خیرات نه دی. نو چې د فن د ماهرینو نه یې دا علم زده کوه صحیح طریقې سره، نو دنیوي شرافت به ستا اوچت شي. دنیوي شرافت ګوره دا دی چې یو د عوامو شهرت دی، یو د علماو په منځ کې شهرت دی. د عوامو شهرت دونه خاص خبره نه ده. عوام خو په لږ وخت کې وم اسمان ته ورسوي، لس منټه پس به دې ومې ځمکې ته رسوي. او په دې عوامو کې هغه خلک هم شامل دي چې کل عوام دي، او یو محققین علما دي چې څوک د علم کلام ماهران دي. د محققین علم کلام هغه په خپل سر باندې کښېني، د سترګو تورې جوړوي، د سر تاج یې جوړوي. هغو ته پته ده چې دا سړی ډېر لوی سړی دی، او الله پاک دله یو نادر عزت ورکوي. علامه عبدالحکیم سیالکوټي رحمه الله چې دا په یو وخت کې د ډېرو فنونو ماهر و، من جمله دغه فنونو او علومو نه یو علم کلام رئیس العلوم. چنانچه دله په خپله زمانه کې دا عزت حاصل و چې بادشاه ورته کلي په کلي باندې وقف کړي، او دی ورته وایي چې دا کلي په کلي تا ته ما ځکه درکړي دي چې ته د معاش د فکر نه بېغم وي. ځکه چې کله ته غواله په سر باندې پنډ روړې او کله دکان کولاوې او هغې کې پیسې بچوله ګټې، د معاش فکر کښېنه ته به بیا کتاب نشي لیکلی، ته به بیا درس نشي کولی. چونکې بادشاه شاهجهان د هغه په اهمیت باندې پوه، نو کلي په کلي وله ورکړو چې ډېر به ته خوشحاله شو، نو نور انعامونه به هم ورکول. دا تاریخ لیکلی دی چې 2 پیرې علامه عبدالحکیم سیالکوټي صاحب شاهجهان بادشاه د سپینو زرو سره تللی و. یو طرف ته به د تلې په چابلي کې سپین زر واچول، او بل طرف ته به د تلو په چابلي کې چې دی کېنو. امولیان خو ماشاءالله لږ ښه میه، نو هره پیره تقریبا 86 کیلو سپین زر ختلی و. هغه بیا درته هدیه کړم، او دا به وی چې حضرت د دې سپینو زرو پیسې ما ته را درکولې شوې، او د دې سپینو زرو قیمت ما ته را درکولې شو، خو دا ناشنا طریقه مې ځکه اختیار کړه چې خلکو ته پته ولګي چې د عالم احترام عزت په داسې کې چې دا د تاریخ حصه شي. د علم کلام ماهرین داسې، او دا هغه د علم کلام ماهر دی چې خیالي علامه خیالي صاحب کله ولیکله، نو دا په علم کلام کې سخت کتاب دی د شرقایت شرح.
پخوا به علما وي، اوس هم شاذ و نادر وي. زمونږ تکمیل کې الحمدلله داخل نصاب دی. نو د علم کلام اهم کتاب دی، خیالي بهترین کتاب دی، شرقاید حاشیه ده. نو دا خیالي چې وه نو دا ډېره سخت کتاب. پخوا زمانه کې به چې دا خیالي کتاب کم عالم لولولو د هغه په کور به جنډه ولاړه وه، وي دا خیالي مولا دی. بیا علامه عبدالحکیم سیالکوټي صاحب په دې باندې حاشیه ولیکله. د دې کتاب ډېرې شرې دي، خو کامیاب ترینه حاشیه د علامه عبدالحکیم سیالکوټي رحمت الله علیه ده. د علامه عبدالحکیم سیالکوټي صاحب چې په دې حاشیه ولیکله په خیالي باندې، نو بیا به فرمایل ما د اوسپنې نه موم جوړ کړم. او واقع چې داسې ده، د خیالي د حل لپاره د علامه سیالکوټي صاحب کتاب کافي شافي دی، حاشیه کافي شافي ده. نو دا د علامه سیالکوټي صاحب حیثیت دا د علم کلام په برکت باندې. نه کم عالم چې علم کلام زده کیا د هغه دنیوي حیثیت موجود شي او اخروی حیثیت موجود شي. او دنیوي درجه خو دا د علم کلام او ضرورت او حاجت دا دی چې علم کلام د زده کولو په وجه باندې د دنیا نه به فوضا ختم شي، لا قانونیت به ختم شي، قتل و غارت به ختم شي. ځکه چې د دې علم په برکت باندې به ته دا وپېژنې چې ورځ به ما سره حساب کتاب کېږي د ذرې ذرې. دا به وپېژنې زموږ د عقایدو په کتابونو کې تله د میزان راځي چې زما اعمال ښه اعمال او بد اعمال به په تله د میزان کې باقاعده تللی شي. جزا او سزا به وپېژنې، جهنم او جنت به وپېژنې، د مسلمانانو حقوق به وپېژنې. نو چې علم کلام کله بنده زده کړي د دنیا نه به فوضا ختم شي، لا قانونیت به ختم شي، بیا به مسلمان ته نقصان نه رسي، بیا به په دنیا کې امن راشي، بیا به په دنیا کې اصول راشي. ځکه تا سره به اعتقاد کې دا وي چې ما سره به یو ورځ د دې حساب کېږي، ما سره زه به الله تعالی ته ودرېږم، د ذرې ذرې حساب به کوي، تا نه به ګناهونه ختم شي دی په برکت. کو ته ځان له ګناه کې، نو د علم کلام په برکت به ستا دا عقیده جوړی چې الله ما ویني، نو ته به بیا ځان له ګناه نه کوې. نو دنیوي حاجت یې دا دی چې د دې په وجه به لا قانونیت د دنیا نه ختم شي او امن به راشي، شانتي به راشي. نو د دې وجه نه د یو علم شرافت د حاجت شدیده او د ضرورت په وجه راځي. دغه حاجت شدیده او ضرورت یا اخروي وي یا دنیوي وي، او د دواړو په علم کلام کې موجود دي. او کله یو علم اوچت وي د هغې د براهینو او د دلایلو په وجه چې هغه براهین او دلایل انتهایی مضبوط وي، او بیا د هغې ترکیب هم په طریقې د یقین سره شوي. یعنی یو د دلایلو مضبوطوالی دی، یو د هغې جوړښت دی په مضبوطوالي سره. دوه خبرې دي. علم کلام هغه علم دی چې یو د دې دلایل ډېر مضبوط دي، بل د دې دلایلو جوړښت چې شوی دی دا چې د خپلو تفریعاتو سره فټ شوي دي، نو ډېر مضبوط فټ شوي دي. دا دواړه خبرې دي. د دې وجه نه چې دا کلام اوچت دی، د دې وجه نه چې د دې دلایل مضبوط دي، یقیني دي، نو دا درېیمه وجه هم ده د علم کلام د شرافت په وجه. چنانچه محققین علما فرمایي چې علم کلام درې بنیادونه دي. د درې قسمه دلایلو نه په دې کې بحث کېږي. لومبنی دلیل چې دې کې ته بحث کېږي هغه دی کتاب الله، د الله رب العزت عظیم کتاب چې هغه قطعیت الثبوت دی، د هغې نه پکې بحث کېږي او هغه ټول دلایل قطعیه دي. او دویم هغه چې دا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث متواتره، یو خبر واحد دی او حدیث متواتر دی. خبر واحد چې دی دا مفید د ظن دی، او خبر متواتر مفید د قطع دی. او په علم کلام کې اصالتا بحث د خبر متواتر نه کېږي، یعنی عقیده چې ثابتېږي هغه د خبر متواتر نه ثابتېږي. خبر واحد هم پکې بحث کېږي، لیکن اصالتا د ضروریات الدین والا عقیده یا د ضروریات اهل سنت والا عقیده هغه ته د خبر واحد نه نشي ثابتولی، اب د خبر متواتر نه ثابت دی چې مفید د قطع دی. او خبر واحد نه بیا هم بعضې مسائل ثابتېږي، خو هغه تفریعات د علم کلام دی. خبر واحد داسې نه دی چې حدر دی، خبر واحد یو خپله درجه ده، خو اصالتا چې عقیده ثابتېږي او د عقیده د مخې ته راوستی شي اصالتا، نو هغه د براهینې د حدیث متواتر نه ثابتېږي. نو دویم په دې کې خبر متواتر دی، هغه مفید د قطع دی. دریم په دې کې اجماع ده، اجماع مفید د قطع ده. تاسو ټولو ته پته ده په اصول فقه کې تاسو دا خبره ویلې ده چې اجماع
مفید د قطع ده نو اجماع دلیل قطعی دی. کتاب الله دلیل قطعی، خبر متواتر دلیل قطعی، اجماع دلیل قطعی. نو دا د علم ډي پی سي ده، دا لاندې ورته پرته ده. د علم کلام څونه عمارت چې جوړ دی لاندې په بنیاد کې دا درې خبرې دي. نو خبر واحد هم پکار راځي. علماء اهل سنت چې کوم تفصیلات کړي دي لکه امام اشعری صاحب ٹھیک ده او امام ماتریدی صاحب هغه هم پکار راځي، لیکن هغه د رنگ روغن د لپاره پکار راځي. تاسو چې کله بنیاد جوړ کړئ نو په دې بنیاد کې د دې د نخ کږي وږي چې دی دیوال او بنیاد بالکل نیغي او په سال باندې جوړی کنه، نو دا سيزونه چې بیا کیږي نو دا د چا په ذریعه سره کیږي؟ دغه نورو دلایلو په ذریعه سره کیږي. د دې وجه نه عزتمندو دا یاد ساتئ چې علم کلام په دې وجه مشرف دی چې د دې دلایل مضبوط دي. نو دا درې وجه د علم کلام لپاره دي چې دا اشرف دی. یو خدا دا چې علم کلام چې دی نو د دې موضوع اشرف ده، دویم د دې ضرورت او حاجت شدید دی پېښ وي، او دریم چې دی د دې دلایل هغه مضبوط دي. خاص کر په دې زمانہ کې چې څونه فتنې ډېرېږي نو دونه د علم کلام چې کوم دی هغه ضرورت سیوا کېږي. خاص کر په دې زمانہ کې چې دنیا لرې نه ده پاتې شوې، دنیا اوس د یو کلي په شان دی، ګلوبل ویلیج دی. په امریکا کې ډنډې ته یو کاڼي ورواچوه، یو تیږه ورواچوه، دلته به تا سره اواز واورېدی شي. داسې ده او که نه ده؟ د امریکې چې کوم ملحدین دي، د روس چې کوم ملحدین دي، د مغرب چې کوم ایتیزم نظام دی، ایتیست چې ورته وایي چې د الله د وجود منکر دي، هغه تمام افکار دی وخت کې تا سره په دې وړو کې موبایل کې شته. او زمونږ د جدید عصري ادارو ډېر ځوانان د هغې په فتنه کې مبتلا دي او د هغې د فتنې شکار شوي دي. او د دغه څیزونو بهترین او کامل علاج چې دی هغه علم کلام. نو د دې وجه نه علم کلام په تمام علومو کې اشرف ترین علم دی. نو دا خبره سر کې موږ دلته ذکر کړې ده. تاسو یو ملګری دا عبارت ووایئ. جوان لس صفحه نمبر 16 نا کسی علم کا شرف. علم کا شرف کبھی اس علم کے موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی شرف आवाज ناراضي आवाज सेट کول. تاسو وایئ. ها دا یو وایي. دا موبایل لګا نه نو بل مایک پکار او ما کوم دا خبره تاسو ته کوله کنه. جی دلته هم نه سم کوم نه دی چې اوس په دې کې لګیا دی سم نه زه ته څوک ته کې نه وکړه. دا د موبایل سره لګېدل، ښه د موبایل سره لګېدلی دی. نو دا ملګري هم اوري عبارت کنه، نو دې به حل کوو. یو مایک ها دا به زه په خپله فلحال ووایم. دا د مسله به نن حل کول غواړي ښځې چې سبا دپاره حلي ښه دي. هغه یو مسله خو زه حل شوه. موبایل کې که چېرې قاري عبارت وي هغه به موبایل کې ریکارډ کېږي او تیز به راځي، خو دلته شي او دلته شي ملګرو دپاره ښه دي. کسی علم کا شرف کبھی اس علم کے موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی شرف و فضل کا دار و مدار دلائل و براہین کی قوت پر ہوتا ہے. علم کلام میں شرف و فضل کی تمام وجوہات علی وجہ الاتم موجود ہے، کیونکہ علم کلام کا موضوع اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور اس موضوع کا تمام موضوعات سے اشرف و اہم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کا اولین فرض ذات خداوندی کی معرفت ہے. دا یو ډېره اهمه مسله ده چې انسان باندې لومړنی واجب څه شی دی. اول واجب چې انسان ته متوجه کېږي هغه څه شی دی، هغه د الله تعالی ذات پېژندل دي. نو دې باره کې بیا د محققینو خپل اقوال دي د علم کلام نه باندې. بعضې حضرات وایي نن دا نظام داسې لږ مشوش دی، خو دا به ټیک شي.
بعض حضرات وی ما ته توجه راکړي چې اول واجب على المكلف ما هو اول واجب على المكلف. نو بعض حضرات وی هو معرفة الله تعالى، د الله معرفت دی، د الله پیژندل. اول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى. بعض حضرات پکې نورم دقت ته تللی دي چې نه، اول معرفت چې دی القصد الى معرفة الله تعالى. اول واجب على المكلف هو القصد على معرفة الله تعالى. دا اول واجب دی چې دی قصد کې بجانب د معرفت باندې. او دریم قول دا دی چې نه، نورم پکې جوړې ته تللی دي چې اول واجب على المكلف النظر الى قصد معرفة الله تعالى. النظر الى قصد معرفة الله تعالى هذا هو اول واجب على المكلف. لیکن حق خبره دا چې دا لفظي اختلاف دی. بس لاندې سره وایا چې اول واجب على المكلف چې هو معرفة الله تعالى. نو معرفة الله تعالى چې اول واجب شنو هو قصد وتکي، او دا قصد طرف ته خپل نظر استعمالي، فکر به استعمالي، نو دا پټول په یو معرفة الله تعالى کې راځي. نو دغه ما خبره کړې ده کیونکہ بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کا اولین فرض ذات خداوندی کی معرفت ہے. دا خو یو وجہ شوا. ضرورت و حاجت کے اعتبار سے بھی علم کلام دوسرے علوم پر فوقیت رکھتا ہے. تفصیل اس کی یوں ہے کہ کسی علم کی ضرورت و حاجت یا دین کے اعتبار سے ہوتی ہے یا دنیا کے اعتبار سے. علم کلام کو اگر دین کے اعتبار سے لیا جائے تو اس کی معرفت نہایت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت انسان فرشتوں کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے اور ثواب عظیم کا مستحق بناتی ہے، جبکہ اس سے جہالت انسان کو شیاطین کے زمرے میں داخل کر کے عذاب علیم کا مستحق بناتی ہے. اور جہاں تک دنیاوی اعتبار سے علم کلام کی اہمیت کا تعلق ہے تو تجربہ اس کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حشر و نشر کا عقیدہ دنیاوی نظام کی درستگی میں ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے. اس کی وجہ سے لوٹ کسوٹ اور قتل و غارت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور جان و مال کی رعایت جیسے ثمرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح دریم خبرہ قوت دلیل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو علم کلام تمام علوم میں سر فہرست نظر آتے ہیں، کیونکہ اس علم کا اصول یہ ہے کہ اس کے دلائل مراقبات یقینی سے ترتیبی یقینی کے ساتھ مرتب ہوئے ہیں، اور یہ قوت و شدت کی انتہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ علم شرف و فضل کے تمام جہات کا جامع ہے. اسی وجہ سے علماء نے اس علم کو رئیس العلوم کہا ہے، اور جب رئیس العلوم ہے تو پھر یہ زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ اس کو شوق سے سیکھا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن دا تو یو عرض ما کړی دی چې سره د دې نه چې دا رئیس العلوم دی، لیکن د علم د توجه نشي ورکول. چنانچہ په اته کاله کې یو کتاب پڑھاوی یا بمشکل دویم کتاب سره اخیر تحاوی ناغم، یعنی دې کتاب سره به طور ذیل وي. اب بله درجه کې په کار لسه کال خو الحمدلله وفاق والا مشرانو دا یو ډېره ښکلې فیصله کړې ده چې اخیر تحاویه درېمې درجې ته راوړل. دا ښه خبره ده، ځکه اخیر تحاویه یو وړوکی کتاب د ماشومان هم زده کولی شي. او شپږمه درجه کې شرقاید دي. تاسو به اکثر کتلی چې شرقاید داسې استاد سره وي چې هغه د فن کلام ماهر نه وي. شرقاید خو سمندر دی، او سمندر کې د غوپې والو دپاره د لامبو د زده کولو ضرورت دی. دې کې هر لامبوزن لامبو نشي وهلی. نتیجه دا ده چې شرقاید چې اکثر کم استادان پړاوی یا نو په خپل هم د شکونو شکار شي، شاګردان هم په شکونو کې مبتلا کي. وجه دا ده چې په دې فن باندې دې دسترس نشته. کو په دې فن باندې دسترس وي خبره به اساني. انشاءالله زموږ په محاضراتو کې اخره کې د علم کلام په کتابونو یو تفسیره روانه ده. تاسو ته به زه هلته عرض وکړم چې شرقاید ریټ کی هډي حیثیت لري. د ملا تیر د انسان د ملا تیر لري کا د ملا تیر خو لا بعیده خبره ده. د ملا په تیر کې چې یو دوه مهرې بې ځایه شي نو بیا هم څه علي. د دې وجه نه شرقاید ټول مضبوط ویل پکار دي. کو په دې کې د یو ځای هم کمزوري راغی نو دا ته شول لکه د ملا په تیر کې د یو دوه مهرې بېکاره شو. شرقاید زمون د هغې عظیم الشان متکلمینو د کتابونو نه شوړ دی چې کوم سابقه کې تیر شوي دي. زه دا نه وایم چې د علم کلام تمام تر مسائل په شرقاید کې شته. زه دا نه وایم، بعضې مسائل ته بار هم پاتې شوي دي، خو معتد به مسائل تقریبا 90% دا په شرقاید کې موجود دي.
خو افسوس دا دی چې پړاونکو والا نشته، لولولو والا صحیح نشته. کل لولولو والا ماهرین پیدا شي نو دې کتاب مثال نشته. زبردست کتاب دی. چونکې ډېر حضرات په دې باندې نه پوهېږي او ډېر حضرات د دغې کتاب د اهمیت نه دي خبر، نو په دې پسې خبرې کوي. یا ساتئ شرقایت باندې رد کول، دا صرف په شرقایت رد نه دی، دا په تفتزاني رد نه دی، دا په تمامو اهل سنو رد دی. ځکه په شرقایت کې خو تفتزاني ځان نه څه نه دي ویلي. که تفتزاني لګیا دی هغه د امام رازي اقوال پیش کړي دي، هغه د بیضاوي اقوال پیش کړي دي، او د هغې نه مخکې هغه د امام غزالي اقوال پیش کړي دي، هغې نه مخکې امام ابوالمعین نصفي اقوال پیش کړي دي، د امام نورالدین صابوني اقوال پیش کړي دي، د هغې نه مخکې د امام اشعري او د امام ماتریدي اقوال پیش کړي دي. څونه جمله محققین د اهل سنتو چې دي، جمله علما چې دي، په زرګو تعداد کې د هغې د هغه عقیدې نچوړ دي. نو که یو سړی په شرقایت رد کړي، دا حقیقت کې په ده حمله نه ده، په تمام مکتب فکر حمله ده. دا ګوره ډېر عمیق خبره ده، دا صرف په ده حمله نه ده. خو صرف تفتزاني باندې حمله و دا یو ساده خبره ده. مونږ وایو چې د یو شخصیت خلاف دی، هغه هم بلا دلیل خلاف دی، زه دا به برداشت کړی شي. لیکن شرقایت باندې رد کول دا د امام ابوالحسن اشعري نه والا الی یومنا هذا په دې زرګو متکلمینو باندې رد دی. د دې رد کول دا ډېره خطرناکه خبره ده. دا د دې د منهج نه 100% نابلدي ده، بېخبري ده. د دې وجه نه شرقایت دا یو کتاب کو د صحیح صاحب فن نه وویلی چې بس دا یوم کافي دی. خو شرط دا دی چې د داسې ډیسک باندې پروت دی چې د فن ماهر وي. ما نه یو کس تپوس وکړو چې شرقایت د کوم استاذ پړاوی. ما ورته عرض وکړو چې د ده په یو څو علومو باندې زبردست عبور وي، یو په منطق باندې، بل په فلسفه قدیمه باندې، او دریم په علم کلام باندې د بار نه چې کم از کم د علم کلام 20 یا 30 کتابونه مطالعه کړي او په دې زبردست تمکن حاصل، اقتدار حاصلي. شرح مواقف د مطالعه کې پاتې شوي او دا رنګه شرح مقاصد مطالعه کې پاتې شوي. ضروري نه چې بالاستیاب حصص ضروري زینه او دا رنګه دا غینه پسته چې کوم دی تلخیص الادله د امام زاهد سفاری په مطالعه کې پاتې شوي، یا د امام نورالدین صابونی سے الکفایه من الهدایه به په مطالعه کې پاتې شوي، یا د امام نورالدین صابونی سے بل کتاب چې دی البدایه فی اصول الدین د مطالعه کې پاتې شوي، او المنتقى من اسمه الانبیاء د مطالعه کې پاتې شوي. دا غینه مخکې چې امام ابوالمعین نصفي رحمه الله تیر شوی دی، نو دغه کتابونه مطالعه کې پاتې شوي دي. دغه مشهور کتاب چې کم دی التبصره هغه مطالعه کې پاتې شوي. دا غینه علاوه التمهید فی اصول الدین د مطالعه کې پاتې شوي. دا غینه علاوه بحر الکلام د مطالعه کې پاتې شوي. او بیا د دې په شروح باندې هم نظری زموږ حضرات او اکابر او اسلاف ډېره غټه ذخیره پرېښې ده، ډېره عظیمه ذخیره پرېښې ده. د یو کتاب په سوونو شرح دي، په سوونو شرح. نو چې دا څیزونه مطالعه کې وي هغه بیا شرقایت د راځي نه دته او بیا پته لګي چې شرقایت څونه قوي کتاب. اسه په شرقایت باندې فتوی لګول دا خبره نه ده، دا انصاف تقاضا نه ده، دا انصاف تقاضا نه ده. چې په چا باندې رد کې پکار ده چې په دلیل سره رد کې، په پټه سترګو باندې رد نه دی کول پکار. چې کم از کم د هغه عبارتونه ستا مخې ته پراته وي، په طریقې د اصالت سره ته په هغه باندې تنقید کې، او هغه تنقید هم د ادب په دایره کې دن نه وي، نو دې کې بیا دم وي، دې کې بیا دا بیا اهمیت لري. نو شرقایت زمونږ د عقایدو اهمترین کتاب، لیکن د دې کتاب سره واقعه زمونږ په مدارسو کې ډېره ناانصافي کېږي او د دې حق چې کوم دی نشي ادا کولی. نو دې کتاب ته اهمیت ورکول پکار دی. زمونږ د دې وجه نه زمونږ طالبان په ذات او په صفاتو کې کمزوري په دې مباحثو کې. تاسو په خدای یقینو کې چې د ډېرو فضلاو نه ما تپوس کړی دی چې د څه موقع باندې امتحان اخلم یا سیاست تپوس کوم د الله پاک صفات ذاتیه څو دي، هغو ته د دې پته نه چې د الله پاک صفات ذاتیه څو دي. دا تپوسونه خو ډېر لرې دي چې د الله تعالی په صفات ذاتیو کې په صفات فعلیو کې څه فرق دی، دا خو ډېر لرې تلاړی. او د علم کلام چې کوم جوهري مباحث دي هغه د کوم عنواناتو نه تابعیږي دا مورته پته نه وي.
دا ډېر د افسوس مقام دی. یو شرقایت کو چا صحیح وي په صحیح طریقې سره زده کو نو د علم کلام یو غټه حصہ وافره په خپل سینه کې راجمع کړه. نو دې سلسله کې چې د ذات د صفات مباحثو کې د علم کلام ډېرو مباحثو کې ناحیو کې زمونږه فضلاو ته عامو ملګرو ته طالبانو د کمزورۍ راځي. نو د دې خانې د پر کولو دپاره مونږ دا دوره ایښې ده او انشاءالله ستاسو نه امید ساتو چې دا به ښه بھرپور تاسو په ښه طریقه باندې وایي. د علم کلام یو اهمترینه فایده دا ده چې دا به ستا د عقیدې مضبوط تحفظ کې مخکې تعریف کې دا خبره را روانه ده. د دې وجه نه اهل البدع چې دي هغه د علم کلام سخت مخالف دي، ځکه هغو ته پته ده چې دی سني علم کلام زده کوه نو دی اوس زما په جال کې نشي راتلی، قرآن شي نو بس دړې وړې کړي به یې شلولي به یې دونه قوي شي دي، ته بیا د دشمن په جال کې نشي راتلی. د هغه د فضول پروپیګنډو نشي شکار کېدی. د دې وجه نه اهل بدعت د علم کلام سخت مخالف دي. نه څه اصالتاً حملې کوي څه اشارتاً حملې کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده. لږ د داخله په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ټیک ده زه د علم کلام هغه درجه ښکته کومه د دې به مخې ته نقصان کېږي کو فایده به کېږي. لہذا علم کلام ته نقصان رسول اشارتاً یا اصالتاً یا صراحتاً دا ډېر د نقصان خبره ده. هغه خپل خلک یې کو پردي خلک یې دې کې دوی له دا نه دي کول پکار. پردي خلک خو هم نه مني خو دا خپل نه کم از کم زموږ د اسوالو د مینت په مینې سره ومني چې علم کلام باندې رد نه دی پکار. دا هغه علم کلام دی چې د دې په برکت باندې اسلام د 1400 کالو نه د خپلې پټلۍ نه نه دی کوز شوی. دا هغه علم کلام دی چې د 1400 کالو نه د دې په برکت مونږ دا آنک بند کرکې سترګه به پټه کو دا دعوه به وکړو چې په قرآن کې د یو زور د یو زیر تحریف نه دی شوی او د یو لفظ تحریف پکې نه دی شوی. دا علم کلام په وجه باندې دا د قرآن خادم علوم دی، قرآن محفوظ پاتې شوی. د دې وجه نه چې کوم دی علم کلام د اهمیت د ظاهرولو لپاره مونږه دا محاضرات ایښي دي. نو اهل بدعت چې د علم کلام خلاف دي کو هغو سره ته گفتگو هم کې خو چې کله دلایل ورته په ښه طریقه بیانې نو تا ته وایي ته علم کلام ته وړی دی لہذا ته بدعتي شوې، بدعتیانو سره مونږ بحث نه کوو، علم کلام ته به نه ځئ. ما د یو کس سره بحث و گفتگو وه نو ما چې ورته څه دلایل بیان کړو ما ته ته بدعتي شوې علم کلام ته وړی دی. ما یې تا ته ما علم کلام نوم اخیستی دی، ما یې ستا په مخ کې او ما نوم هم نه اخیستی، ما ورسره داسې دلایلو کې بحث کو ما ته نه به زه پوه یم په تا باندې ته علم کلام ته تللی د بحث نه ځان خلاصو ګلو خلاصي کوله. د دې وجه نه زما عزتمندو اهل بدعت د دې علم مخالف دي ځکه چې د هغې په خوږ ځایونو باندې دا علم لاس کې دي ګوتې کې دي او هغو ته پته ده چې کم عالم سني او عالم محقق علم کلام زده کړي بیا کم از کم زمونږ په پنجه کې نشي راتلی، زمونږ د پنجه نه به باري. د دې علم کلام ته خامخا جدي توجه ورکړي او دا علم کلام زده کړي. مجسمه یا د هغې همنوا چې کوم دي هغې 100% دا کوشش کړی چې علم کلام ته مونږه نقصان ورسو. چنانچه شیخ هروي یو کتاب لیکلی دی چې دا د عقیدې لحاظ سره تقسیم ته ډېر مایلو او 15 جلده کې کتاب لیکلی دی، ذم الکلام د هغې نوم دی او هغې باره کې د جمهور اهل سنتو باره کې وایي چې اشاعره دي چې د دې ذبایح حرام دي، د دې د لاسو ذبحه چې ده دا هم حرامه ده، جایز نه ده. دونه سخت د تعصب نه ډک موقف یې پکې اختیار کړی دی. زه افسوس کوم چې بعضې هغه خلک چې ځان ته اهل حق وایي د ذم الکلام دفاع کوي. فوا اسفا و یا حسرتا دې جزانو لږ سوچ پکار دی چې زه د ذم الکلام ته خطرناک کتاب دفاع کوم دا ما چرته اوسي دا د څه نقصان ورکوم. دا خو زه امام ابوالحسن اشعري نوالا الی یومنا هذا په تسلسل سره دا په سلونو کالونو چې تېر شوي دي اهل حق ته زه نقصان ورکوم او د دې بنیاد د کنستلو کوشش کوم د کمزوري کولو کوشش کوم. پته نشته د قیامت پر ورځ به دې سره څه بانئ او الله پاک له به څه جواب ورکوي. نو دا خلق دی د الله نه ویری. بهرحال نو علم کلام چې دی دې کې اړې چوټي زور مخالفین لګولې چې د اهمیت کم کوه. نو علم کلام د اهمیت حامل دی او دا علم چې کوم دی زده کول پکار دي. زموږ اکابرو علم کلام د غټه توجه ورکړی دی. د ټولو نه غټ مثال حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د هغه علم کلام کې څه خدمات دي اب مخکې راځي ستاسو خدمت کې به زه پیش کوم. صرف دلته زه یو خبره کومه
یو خط هغه لیکلی د خپل